سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو دا د لیسانس د برخې لوستونه جرمني په پښتو یو دېرشم څپرکی ده. هر څپرکي کې دېرش پوښتنې دي چې شل پوښتنې د اساساتو او لس پوښتنې نورې هم د کلاسه B یا د وړوکي موټر د لیسانس پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنې ته راځو. لومړۍ پوښتنه د څلور نمرو ده. Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren? Womit müssen rechnen؟ د څه شي تمه مو باید کړې وي یا د څه شي حساب مو باید کړی وي کله چې Fußgänger پلي کسان له سړکه تیریږي. Fußgänger können auf halbem Weg umkehren. دا پلي کسان کېدای شي چې نیم سړک بیرته راوګرځي. Fußgänger können plötzlich stehen bleiben. همدا پلي کسان کېدای شي چې په دې پټۍ باندې ودرېږي. دا براګه پټه چې د پلي کسانو دپاره ده. او یا هم Fußgänger können unachtsam sein. پرته له دې چې پام وکوي بې احتیاطه سړک ته راواوړي یا په سړک باندې لاړ شي. هو دا درې واړه ځوابونه سم دي. کېدای شي چې بیرته راوګرځي یا کېدای شي هلته ودرېږي چورت یې خراب شي او یا هم دا چې بې پاملرنې یا هم بې له دې چې اخوا دېخوا وګوري ناڅاپي سړک ته راواوړي. دا درې واړه ځوابونه کېدای شي سم واوسي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. دوامه پوښتنه ده. دوامه پوښتنه د څلورو نمرو ده. Die Straße ist auf einem kurzen Stück verreist. سړک لږ زرکی یا لږ ځای یې کنګل شوی یا یخ وهلی ده. Was sollten Sie hier möglichst vermeiden؟ ټول سړک یې نه دی ویلی، یو ځای ویلی. وایي دلته باید تاسو څه شی ونه کوئ. Lenkbewegungen ډېر زیات شترنګ ونه وهو. Bremsen بریک ونه نیسو. Beschleunigen او موټر چټک نه کړو یا یې تیز نه کړو. نه به شترنګ بې ځایه وهي او نه به هم بریک زیات نیسي یا به بریک نیسي یا به هم موټر ته سرعت ورکوي، ځکه یو څه ځای ده تر هغې ځای پورې همداسې نورماله موټر تللی شي. درې واړه ځوابونه سم دي. دریمه پوښتنه ده د څلورو نمرو انځوریزه پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation؟ په دغه وخت کې څنګه چلند کوئ تاسو؟ 30 کیلومتره په ساعت کې د موټر چټکتیا ده یا دا موټر روان ده. د تراکتور هم د راوتو په حال کې ده. Bremsbereit sein تیار اوسئ چې بریک ونیولی سئ، موټر ودرولی اوسئ. Geschwindigkeit vermindern خپل سرعت دې راټیټ کړه. Verändert weiterfahren پرته له دې چې خپل سرعت کې کوم تغییر راولي، څومره چې چټک روان یې هماسې ځه. 30 کیلومتره په ساعت کې روان یې نه. که چیرې نور هم مخکې ځې او تراکتور په راوتو کې وي ته ورته نسې ودرېدی، مجبوره ګفار برنز ونیسئ. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل سرعت به راټیټوئ او تیار به اوسئ چې بریک ونیولی سئ. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. بله پوښتنه ده د څلورو نمرو. څلورمه پوښتنه د دریو نمرو ده. Womit müssen Sie hinter diese Kuppenstraßen rechnen؟ د څه شي تمه مو کړې وي د دغې تپې نه هاخواته چې څه پېښېدی سي او څه کېدی سي واوسي. Straßenkuppe داسې یو ځای چې هاخواته یې نه ښکاري لکه تپې غوندې. Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein. هلته کېدی سي چې یو بل موټر ودرېدلی وي یا ولاړ وي، د هر څه له امله چې وي، که هغه خراب سوی وي یا هم همداسې ولاړ وي. دا کېدی شي ځکه دلته موږ ته نه معلومیږي. Auf meinen Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden. او یا زما په لاس کوم موټر چې روان ده هلته کېدی شي ډېر ورو روان وي. زه 80 کیلومتره یا 50 کیلومتره په ساعت کې روان یم، نو دا یو څه اندازه تیز کېدی شي چې هلته بل موټر ورو روان وي. Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt. دا هم کېدی شي چې یو بل موټر په هغې لاس ته چې را روان وي ناڅاپي زما لاس وکاروي یا دې خواته راسي، منځ سړک کې را روان وي. چې کله منځ سړک کې را روان وي معنا دا چې هم یې خپل لاس نیولی هم یې زما لاس. دا هم کېدی شي. بلکل. پنځمه پوښتنه ده د 5 نمرو ویډیویي پوښتنه ده. هره ویډیو کولی شئ 5 ځلې وګورئ. که چیرې تاسو د پوښتنو او ځوابونو برخې ته لاړلې نو بیا نسئ کولی چې تاسو
ویډیو ته بیرته راسئ او ویډیو وګورئ او په ازموینه کې هم تاسو کولی شئ تر 5 ځلې یو ویډیو وګورئ خو که یو ځل مو ولیدله پوښتنې ته لاړلئ بیا بیرته ویډیو ته نسئ راتللی پوښتنې ته به ځو ویډیو ته راځو دوه ترافیکي لوحې دا دواړه ترافیکي لوحې دا وایي چې یوازې مخامخ او راسته دلته تللی شي خو هر هغه څوک چې له راسته او چپ خوا راځي ته باید ورته لاره ورکړې او دا ترافیکي لوحه هم هماغسې خو دلته وایي چې یوازې کوی شئ مخامخ او چپ لاس ته واوړئ دلته به زه څه کومه راځم د پوښتنو برخې ته weshalb müssen Sie hier warten ولې باید دلته تاسو تم شئ wegen des Fußgängers د پلي کسانو له امله یا دغه پلي کس له امله چې دلته ده هغه ډېر لرې ده wegen des grünen PKWs د دې شنه موټر له امله نه wegen der Radfahrerin د بایسکل چلوونکي له وجې نه دغې له دې د دې که چیرې دلته سړک خوښې وای دغه برخه د سړک خوښې وای کیدای شوی چې مونږ د شنه موټر ته هم لاره ورکړې وتلې وای خو دلته یوازې دغه فوسګنګرین یا د بایسکل چلوونکي ته باید مونږ لاره ورکړو چې لاړه شي Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. Špagama Puchtana da Zalur Numero welches Folgen kann es haben, wenn man unter Einwirkung von Drogen, wie zum Beispiel Haschisch, Heroin, Kokain, ein Kraftfahrzeug führt. کومې پایلې کېدای شي چې ولري کله چې یو موټروان یا موټر چلوونکی د دې اغېز لاندې وي چې هغه د حشیش هیروین او دغه مخدره توکي کارولي نشهیي توکي کارولي کومې پایلې درلودای شي دا پایلې درلودای شي چې Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot چې لیسانس د ترې واخیستل شي او په دې بندیز ولګېږي چې دی د نور موټر نه چلوي Anordnung einer medizinischen-psychologischen Untersuchungen dass دی د رواني ډاکټر ته ولیږل شي او د دې معاینات وشي دا هم کېدای شي Geld und oder Freiheitsstrafe کېدای شي چې دا هم جریمه شي او هم د بندي شي او یا یو له دې دواړو یا جریمه شي یا بندي شي Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. وما پوښتنه ده د څلورو نمرو wie lange sind Cannabis und dessen Abbauprodukt im Urin nachweisbar تر څومره وخته پورې کانابیس یا دغه نشهیي توکي چې وکارول شي د دې اغېز په تشو باولو یا متیازو کې ښکاره کېږي کله چې معاینات وشي höchstens mehrere Tage تر ډېرو ورځو پورې nach Wochen ډېر تر ډېره څو ورځو پورې وي دلته وایي چې noch nach Wochen یا څو هفتو نه هم اخواته nur mehr Stunden تر هفتو پورې هم که هفتې وروسته هم اونۍ وروسته هم معاینات وشي نو اثرات او اغېزې پکې معلومیږي Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. اتمه پوښتنه ده د څلورو نمرو Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? که چیرې نشهیي توکي کارول شوي لکه الکول او داسې شیان او هغه هم ډېر نو له څه وخت نه وروسته کولی شي چې یو څوک د بیرته موټر وګرځوي هغه هم په لنډ وخت کې durch 5 Minuten Sport کله چې نشهیي توکي وکارول شي او هغه هم زیات بېخوده وي نفر کولی شي 15 دقیقې سپورت وکوي او بیرته نورمال حالت ته راسي نه durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee که چیرې 2 ګیلاسه کافي وشکل شي بیا نه durch gar nicht هیڅ تاثیر نه کوي Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. نهمه پوښتنه ده د څلورو نمرو Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständig Vorsicht und gegenseitig Rücksicht. په ترافیک کې یا په سړک کې کله چې تاسو د ترافیک شاملین یاستئ له تاسو نه دا ترافیک شاملېدل یا ترافیک ته ننوتل موټر چلول دا غواړي چې تاسې هم نورو ته پام وکوئ او هم ځان ته پام وکوئ احتیاط وکوئ دا څه معنا ورکوي بس bedeutet das für Sie یو خو دا چې پاملرنه مې دا دې ته وي چې له تاسو نورو ته خنډ جوړ نه شي او یا هم
نورو ته نقص ونه رسیږي، همداسې باید تاسو ته هم ونه رسیږي. څه معنا ورکوي دا Sie müssen vorausschauend fahren، dass تاسې تل خپل مخې ته وګورئ او موټر وچلوئ. Sie müssen mit Fahrverhalten anderer rechnen، د نورو موټر چلونو ته مو هم باید پام وي. Fehlverhalten دا چې هغوی هم ناسم چلند کولی سي یا یې کوي. Sie müssen in jedem Fall auf ihrem Vorfahrtrecht bestehen. په هر حال کې باید تاسو په دې باندې ټینګار وکوئ چې دا زما حق ده. نه ځینو وختونو کې باید تاسو له دې تیر سئ چې ووایئ دا زما حق ده، خو دا دواړه سم دي. داسې تاسو خپله هم باید مخې ته وګورئ، موټر وچلوئ، او دې ته مو هم پام وي چې نور موټروانان یا نور شاملین د ترافیک هم ناسم چلندونه کولی سي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. لسمه پوښتنه ده د 4 نمرو. Sie müssen außerorts Radfahrer oder Fußgänger überholen. تاسو د ښار نه بیرون außerorts ښار نه بیرون که چیرې تاسو د بایسکل چلوونکي یا بایسکل نه او یا هم پلي کس نه مخکې کیږئ. Welchen zeitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten? Mindestabstand لږ تر لږه د اړخ واټن یا فاصله zeitlichen Mindestabstand. که چیرې د ښار نه بیرون یاستئ او غواړئ چې بایسکل او یا هم پلي کس نه مخکې سئ، نو څومره د اړخ فاصله باید تاسو ورسره ولرئ. د ښار نه بیرون یې وایي، لکه چیرې په ښار کې وایي innerorts وایي نو 1.5 متر، او د ښار نه بیرون 2 متره د اړخ فاصله باید تاسو بایسکل او پلي کس سره ولرئ تر څو ترې مخکې سئ. 11مه پوښتنه ده د 5 نمرو. ویډیو ته راځو. ترافیکي څراغ شین سو، ورو مخکې روانېږي. معنا مخکې بایسکل او دغه کرښه راکش سوې ده. کله چې دا مستقیمه کرښه یا پرې کرښه نه وي، دا معنا ورکوي چې دا یوه فزیکي موانع غوندې غبرګون باید ورته وښودل سي، یعنې له دې نه نسي کولی اخوا ته واوړئ. راځمه پوښتنې ته. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig؟ په دغه وخت کې څنګه سم چلند کوئ؟ Ich bleibe hinter dem Radfahrer. زه د دې بایسکل چلوونکي یا د بایسکل پسې روانېږم او پاتې کېږم همداسې. Ich muss den Fußgänger die Fahrbahn überqueren lassen. دغه پلي کس ته باید زه لاره ورکړم چې لاړ سي. نه، که چیرې تاسو مخکې څو متره لیدلي وي، هلته د پلي کسانو دپاره هم ځای و چې چراغ چالانېده او کولی سو چې دی تیر سي هلته. Ich überhole den Radfahrer mit ausreichendem Seitenabstand. زه د اړخ ډېره فاصله د سره نیسمه یا واټن ورسره برابروم او ترې مخکې کېږم. نه، له دغه خط اوښتلو اجازه نسته. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. 12مه پوښتنه ده د 3 نمرو. Zwei Fahrzeuge kommen sich auf einer Kreuzung entgegen. دو موټره مخامخ راځي یو څلور لارې ته. یو له هغې خوا راسته لاس، یو دې خوا راسته لاس باندې. یعنې یو ستاسو چپ لاس ته راځي او خپله تاسو راسته لاس ته راځئ. Beide Fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen. او دواړه موټروانان په خپل لاس چې دی هغه خپل خوا چپ تاویږي او ته په خپل لاس باندې چپ تاویږي، یعنې ته د هغه راسته لاس خوا تاویږي، هغه ستا راسته لاس خوا ته. یو څه ګډوډي ده. In welchem Ausnahmefall müssen Sie hintereinander biegen؟ کله چې څلور لارې ته یو بل راسته او چپ خوا تاویږي، نو باید د موټرونو مخکې تیر سئ. وایي کوم وخت کې یو استثنایي حالت ده چې هلته تاسو د موټرونو تر شا تېرېږئ. Wenn die Gestaltung der Kreuzung es erfordert. چیرې دغه ترافیکي څلور لارې چې ده، دلته داسې یو قانون وضع سوي چې درته وایي یو او بل موټر دې د بل تر شا تېرېږي او دواړه دې چپ لاس ته لاړ سي یا کیڼ لاس ته واوړي. هو. Wenn die Verkehrslage es erfordert. که چیرې ترافیکي اصول همالته همدا تقاضا کوي یا ترافیکي حالت، یو خو داسې هلته قوانین یا اصول هماسې وي، یو بل وضعیت یې. Wenn eine gleichrangige Kreuzung befahren werden. که چیرې مخامخ تلونکي وي یا هم په هماغه څلور لارې کې تلونکي وي، نو چې دواړه په یو خوا ته روان وي، خو نه، یوازې دا دواړه، ځکه دواړه یو خوا نه ځي، یو د یو راسته لاس ته ځي، چپ لاس ته ځي، بل د بل چپ لاس ته ځي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet.
دیارلسمه پوښتنه ده د دریو نمرو ویموس بلینکن دلته باید څوک اشاره ووهي. که چیرې دې انځور ته وګورو هر هغه څوک چې مستقیمه روان وي هغه پرته له لورښودنې یا اشارې کولی سي لاړ سي. خو که نور څوک چپه یا راسته یا کیڼ یا ښي خواته ځي نو هغه اړ دی چې خپل لور دې وښیي او لاړ دې سي. Ich selbst زه باید خپله هم لور وښیم اشاره ووهم ځکه چې زه چپ لاس ته ځم. دا اسماني رنګی موټر به هم خپله اشاره ووهي ځکه چې هغه هم چې خپل چپ لاس ته راتاویږي په دې سړک راځي. اگر که دا سړک فورفارت سړک دی. Ich selbst der blaue دا دواړه باید خپل لورونه معلوم کړي او څراغ خپل ووهي. څوارلسمه پوښتنه د دریو نمرو ده welches Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein ohne Einsatzhorn haben؟ څه معنا ورکوي کله چې یوازې اسماني رنګی څراغ د موټرونو په سر چالان وي پرته له دې چې هارنونه وهلي وي، لکه د پولیسو موټر غږ لري، د اطفایې موټر غږ لري، د شفخانې موټر یا د روغتون موټر خپل هارنونه لري یا غږونه لري. که چیرې وایي دا چالان نه وي او یوازې هغه اسماني رنګی څراغ یې چالان وي را روان وي، څه معنا ورکوي؟ دا معنا ورکوي چې Ankündigung eines geschlossenen Verbandes. دا کیدای سي چې څو موټر شا په شا روان وي لکه په برلین کې او یا هم داسې لویو ښارونو کې چې هلته سیاسي پروتوکولونه وي او څو موټرونه شا په شا روان وي، نو دا معنا ورکوي چې هغې موټرونو منځ ته به ته نه ننوځې. Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen. دا چې دغه موټرونه ټول په وظیفه کې دي، اگر که هارن ډېر چې غږ ونه لري بیا هم باید تاسو ورته لاره ورکړئ. Ohne Einsatzhorn hat das blaue Blinklicht keine Bedeutung. پرته له هارنډونو او غږونو نه هارن ورته وایي نو له هغې هېڅ معنا نه ورکوي، نه معنا ورکوي، ته به ورته لاره ورکوي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. پنځلسمه پوښتنه د پنځو نمرو ده welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ که ترافیکي انځور ته دلته وګورو ترافیکي لوحه بیخي نسته ده، نه څراغ شته، نو دلته به څوک لومړی ځي؟ د هر هغه چا چې راسته لاس تش وي، راسته په چپ د لومړیتوب. Ich lasse den grünen PKW durchfahren. زه دغه شین موټر پرېږدمه چې لاړ سي. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. دا سور موټر باید ما پرېږدي چې لاړ سم. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. له دغه شین موټر نه مخکې زه ځمه. ما مخکې ویل چې د هر هغه چا راسته لاس تش و هغه به ځي، نو لومړی به شین موټر ځي، زما راسته لاس تشېږي، بیا به زه ځم، وروسته له هغې نه به بیا د سور موټر ځي. که چیرې دا موټر ورپسې راورسېدو نو دا سور موټر به بیا هم په تمه پاتې کېږي تر څو پورې چې دا موټر لاړ سي. Ich lasse den grünen PKW durchfahren. زه دی پرېږدم چې لاړ سي. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. نه زه دا نه پرېږدم. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. له دې شین موټر نه مخکې زه ځم. نه، یوازې به ته دته لار ورکوې چې کله دا لاړ بیا به ته ورځې او بیا ورپسې دی. شپاړسمه پوښتنه د پنځو نمرو ده welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ د ترافیکي لوحه وایي چې Vorfahrstraße کومه شتراسه ده؟ هر یو چې هره خواته چې دا پنډ خط راکش سوی وي ډبل نو هماغه لومړیتوب لرونکي یا Vorfahrstraße ده. که هغه کوم سړک دی؟ دا سړک ده چې داسې تاویږي. کوم چلند دلته سم ده؟ Der gelbe PKW darf vor dem roten PKW fahren. دا زیړ موټر کولی سي چې د دې سور موټر نه مخکې لاړ سي. هر هغه موټر چې په دغه پنډ سړک پاتې کېږي په ډبل سړک هغه لومړیتوب لري او هغه باید لاړ سي، ونه درېږي. څوک چې ترې وځي له دې سړک له دې پنډ سړک نه او یا ورته راننوځي نو هغه باید ودرېږي. Ich darf vor dem roten PKW fahren. زه د دغه سور موټر نه مخکې کولی سم چې لاړ سم. هو ځکه ته په Vorfahrstraße سره له دې چې ته ترې وځې. Ich darf vor dem gelben PKW fahren. د دې زیړ موټر نه مخکې کولی سم زه لاړ سم. نه، زه باید دته خنډ جوړ نه کړم، دی باید مستقیمه لاړ سي. Der gelbe PKW darf vor dem roten PKW fahren. Ich darf vor dem roten fahren. خو دی به په ټولو لومړی ځي.
Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. که په دې برخه کې ستونزه لري کولی شئ د فورفارد د برخې ټول درسونه چې پورته په یوټیوب کې شته دا وګورئ. ولسمه پوښتنه ده د دوو نمرو. Was müssen Sie tun, wenn Sie sich diesem Verkehrszeichen nähern؟ که چیرې دغه ترافیکي لوحه وینئ څه شتون باید پام وي. دا ترافیکي لوحه چې درېژۍ لري یا مثلث شکلې ده، ژیګانې هم سرې سپینې دي. دا معنا ورکوي چې پام کوه را روانو 150 تر 250 مترو پورې دغه خنډ یا دغه څپې کېدای سي ووسي. Durch schnelle Lenkbewegung den Unebenheiten ausweichen، دا چې زر بشترنګ وهي موټر به خو دې خوا بیا تر څو د دې جمپ نه د دې ټټې او جګې نه تیر سي. Geschwindigkeit erhöhen، خپل موټر به نور هم چټکوي. Geschwindigkeit verringern، خپل سرعت به راټیټوي. نه کله مې چې دا ولیده دا معنا ورکوي چې پام کوه دې لپاره چې ته د سرعت راټیټ کړې او فکر دې وي ورته، نه به مې موټر نور هم تیزومه او نه به زه شترنګ وهم، یوازې خپل سرعت به راټیټومه. 18مه پوښتنه ده د 3 نمرو. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten؟ که چیرې دغه ترافیکي لوحه وینئ څه معنا ورکوي. دا ترافیکي لوحه دا معنا ورکوي چې له دې یوازې همدا یو دانه ده. په دې سړک تاسو نشئ ننوتلی او له دې سړکه کېدای سي چې موټر راووځي. Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren. دې سړک ته تاسو نشئ کولی ننوځئ. Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen. له دې سړک نه کېدای سي چې موټر راووځي. Sie dürfen in diese Straße einfahren. تاسو کولی سئ دې سړک باندې یا دې سړک ته ننوځئ. نه ننوتی ورته نشم ځکه له دې موټر راوځي او دا کېدای سي یوازې له هغې خوا د موټرونو دپاره وي. کېدای سي نه چې د هغوی له همغې دپاره ده ځکه ته نسې ننوتلی د دې خوا پې موټر نه ننوځي. 19مه پوښتنه د 3 نمرو ده. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دا ترافیکي لوحه څه معنا ورکوي. پام کوه دلته چې ته لومړیتوب لرې لاړ سه. Auf Vorfahrt، پام دې وي چې دلته ته لومړیتوب لرې. An allen Kreuzungen und Einmündungen dieser Straße، دغه سړک باندې چې څومره نور سړکونه ورسره رایوځای کېږي له ښي او چپ خوا نه یا کیڼ خوا نه په هغې باندې ته لومړیتوب لرې. په ټولو یې نه لرې خو auf Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzungen oder Einmündungen، یوازې په راروانې څلور لارې کې او که څلور لارې نه وي کوم سړک چې له ښي خوا او یا هم کیڼ خوا له دې سړک سره یوځای کېږي په هغې باندې ته لومړیتوب لرې یا حق لرې. bis zum Ortsende، په همدغه ټولو منطقه کې په دې سړک کې په دغه منطقه کې څومره سړکونه دي په هغې باندې ته لومړیتوب لرې. نه، یوازې په راروانې څلور لارې او یا هم کوم سړک چې هلته له د عمومي سړک سره یوځای سوی په هغې ته لومړیتوب لري. 20مه پوښتنه ده د 3 نمرو. Wodurch wird die Größe der Fliehkraft in Kurven beeinflusst؟ څه شی په دې باندې تاثیر او اغیز کوي چې په پیچومه یا ګولایي کې د موټر والوځي یا د کش سي. هر هغه خواته چې د ګولایي کونج وه یا هم منځ یې وه نو هماخوا به موټر وځي له پیچومې نه. وایي څه شی تاثیر کوي په باندې؟ ولې وځي موټر؟ که چیرې د موټر سرعت ډېر وي durch die Geschwindigkeit ډېر چټک وي او که چیرې هم د پیچومې منځ ډېر وړوکی وي یا د ګولایي وړوکي وي، څومره چې سرعت زیات وي او ګولایي وړوکي وي هماغومره موټر ډېر زر له دغه پیچومې نه الوځي یو خواته. durch den Fahrtwind، د شمال له امله نه شمال پې باندې اثر نه کوي خو څومره چې د موټر سرعت ډېر وي او خپله ګولایي هم راوړوي نو موټر ترې الوځي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. دا شل پوښتنې د اساساتو، لس نورې پوښتنې د کلاسې B د برخې دي. Was müssen Sie in dieser Situation beachten؟ دغه وخت کې مو باید څه ته پام وي. لومړۍ پوښتنه ده د 4 نمرو. کله چې د انځور ګورئ 100 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده، یعنې د ښار نه بیرون außerorts der Bundesstraße یا Landesstraße ورته وایي. څه ته مې باید پام وي؟ Der ständige Wechsel von Licht und Schatten erschwert es, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen. تل د سوري او
مر رڼا دلته سوری دلته رڼا یعنی تیاره ده بیا رڼا د لمر د سوری ده دا په سترګو باندې اغیز کوي چې زه د ټرافیک نور شاملین سم ونسم لیدلی او په وخت یې ونسم لیدلی کیدای شي Das Schatten von Entfernung wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert او همدغه رڼا او تیاره سوری او لمر په دې باندې هم تاثیر کوي چې زه د موټر لرېوالی او نږدېوالی سم معلوم کړی نسم. Die Geschwindigkeit sollte wegen der Sichtverhältnis angepasst werden. او د موټر سرعت دې هم دومره وي چې څومره ته لید کولی سي. که چیرې دغه پیچومه څه ده 100 متره لرې وي تاسو نه نو تاسو خپل سرعت باید راټیټ کړئ نور هم تاسو وکولی سئ چې هاخوا ته د پیچومې ولیدلی سئ او یا هم څومره چې لید کولی سئ هماغومره باید سرعت زیات وي. دا معنی که 100 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته وي خدای مکړه کوم څه پیښ سي نو تاسو موټر 200 متره نور هم کش کول کېږي تر څو پورې چې ودرېږي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. دویمه پوښتنه ده د دې برخې د کلاسه B د برخې. Sie fahren schon lange mit höherem Geschwindigkeit. تاسو ډېر اوږد مزل په ډېر لوړ سرعت کړی ده. Welche Auswirkung kann diese haben? کوم منفي اغیز کېدای سي چې دغه کار ولري ځکه تاسو اوږد مزل په ډېر لوړ سرعت باندې کړی نو تاسو ته دغه موټرواني یو رقم د عادي کېدو احساس درکوي. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach دا چې ته احساس کوي چې څومره موټر اوس ورو روان دی څومره چې سرعت زیاتېږي او هغه د ډېر اوږد وخت لپاره پاتې کېږي نو موټر چلوونکی داسې فکر کوي چې زما سرعت راټیټ دی ډېر ټیټ نه ده. Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst. دا چې د سړي هغه ښه احساس نور هم زیاتېږي چې په ګولایګانو کې د موټر صحیح وچلوي یعنی سرعت د ما نور هم ښه ده هلته. Das Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. دا چې زمونږ د پاملرنه نوره هم راټیټېږي. دی منفي اغېز ده که دا خو ډېر ښه اغېز ده که چیرې سرعت د مونږ تیز وي او یا موټر ډېر چټک روان وي او دا توانایي دې هم زه ولرم چې په ډېر لوړ سرعت سره وکولی سم موټر په ګولایي کې کنټرول کړم نو دا ښه خبره ده. خو برعکس چې که د موټر سرعت زیات وي نو په ګولایي کې موټر په اسانه نه کنټرولېږي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. درېیمه پوښتنه ده د 4 نمرو اوټوبان ده. 105 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. Sie fahren mindestens 20 km/h schneller als der grüne LKW. 20 کیلومتره په ساعت کې له دغه شین موټر نه یا د لوی موټر نه تاسو تیز روان یاستئ. Wie sollten Sie sich verhalten? څنګه چلند به کوئ؟ Ich fahre vor dem grünen LKW auf die Autobahn. زه له دنه مخکې اوټوبان ته ننوځم. دا Einviertelungsstraße ده یا داسې یو ځای ده چې تاسو اوټوبان ته په ننوتلو کې دا سړک کاروئ تر څو ورته ننوځئ وایي له دغه LKW نه به ته مخکې ننوځې ځکه 20 کیلومتره په ساعت کې له ده تیز روان یې. Ich halte am Ende des Einfädelungsstreifens an und fahre nach dem blauen LKW auf die Autobahn. زه راځم دلته ودرېږم کله چې دا شین موټر تیر سو او آسماني موټر هم تیر سو وروسته له هغې زه ننوځم نه دلته ودرېدل ډېر خطرناکه دي کیدای سي وروستنی موټر ونسي کولی په وخت باندې اوټوبان ته ننوځي نو دلته هم پیښه کیدای سي هېڅ به ودرېږي نه کوشش به کوي چې ننوځي. Ich bremse ab und fahre hinter dem grünen LKW auf die Autobahn. زه بریک نیسم له دغه شین موټر وروسته ننوځم نه دلته زیړ موټر هم را روان ده او د زیړ او د شین موټر ترمنځ هم فاصله دومره ډېره نه ده چې ته وکولی سې هلته ننوځې نو څه به کوې څومره زر څه کېږي ته باید ننوځې دلته اوټوبان ته. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه ده د 3 نمرو. Wann sollten Sie Ihre Fahrt unterbrechen? کله باید تاسو له خپل مزل کولو تیر سئ نور مزل ونه کوئ. Wenn ich einen im Fahrzeug hintergefallenen Gegenstand aufheben möchte که چیرې زه په خپل موټر کې کوم شی چې غورځېدلی وي هغه جګومه لکه شاته سیټ کې وي او یا هم ما سره مخکې سیټ کې یو شی پروت وي زه غواړم هغه راجګ کړمه نو دې لپاره باید زه موټر ودروم. Wenn ich die Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat aktivieren möchte که چیرې زه هغه سیستم په موټر کې فعالوم چې هغه ما سره کومک کوي سرعت کنټرول کړمه ټمپومات په نوم باندې هغه
چالانومه بیا به موټر ودروم؟ نه، هغه فقط یو بټنه ده وهي د شترنګ په برخو کې یا خو دې خواته، نو هغې دپاره ته اړ نه یې چې موټر دې ودروې. Wenn ich merke, dass meine Konzentration nachlässt، که چیرې زه دا احساس کوم چې نوره مې پاملرنه ښه نه ده، زه ښه او بد نظم سره بیلولی، نو هغه وخت کې هم باید ته موټر نور ونه چلوې. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. هغه وخت دمه وکوه، موټر ودروه، چې کله برابر شو بیا به موټر چلوې. پنځمه پوښتنه ده د درېیمو نمرو. Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren؟ د ژمي وخت وي نو څومره چټک کولی سي یو موټر چې چینونه یې تړلي وي هغه دې وګرځي. 50 متره د چین سره موټر ګرځېدل اجازه شته ده، له هغې 50 کیلومتره په ساعت کې چټک موټر کولی سي وګرځي، له هغه ډېر نه. شپږمه پوښتنه د درېیمو نمرو ده. Wann muss ein PKW mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen vor jeder Richtung von Vorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass eine Überholende einscheren kann؟ لږ وګورو. دا معنا ورکوي که چیرې یو موټر، دا وړوکي موټرونه پیکاوي په نوم باندې د کلاسې بي چې دي، ده پسې یو ټریلر تړل سوی وي. معنا اوس دا دوه موټره سو، یو خو خپله موټر او یو ورپسې انهنګه هماغه ټریلر، دا ورپسې وتړل سو او د ښار نه هم بیرون یاستئ، په سړک روان یاستئ. داسې یو سړک ده چې لنډه شټراسه یو سړک ده خو دوه خطونه لري، یو د تلو یو د راتلو. په دې وخت کې باید تاسو څومره ډېره فاصله یا واټن د مخکیني موټر سره ولرئ. Das Überholende einscheren kann، دا چې په موټر له تاسو مخکې کېږي وکولی سي هغې ته شته ننوځي. 50 متره او که ډېر، که 15 متره، که 10 متره او که 7 متره فاصله باید تاسو مخکیني موټر سره ولرئ تر څو وکولی سئ چې بل موټر وکولی سي کله تاسو موټر نه مخکې کېږي هغې تشه کې ننوځي او را روان موټر ته لاره ورکړي د ښار نه بیرون. اوومه پوښتنه ده د 5 نمرو ویډیوي پوښتنه ده. ویډیو ته راځم. تقریبا 50 کیلومتره په ساعت کې د موټر منډه ده، بس مخکې را روان، موټر سایکل هم وروسته ده، هندارو کې به هم ګورو، ترافیکي لوحو ته به هم پام. د موټر خپل 4 واړه څراغونه ووهل. بس پوښتنې ته راځم. موټرسایکل مو ولیدی چې را تېرېدو کې سو، ځکه دلته نور نه ښکاري. پوښتنې ته راځم. Warum dürfen Sie den vor Ihnen fahrenden Bus jetzt nicht überholen؟ دغه بس چې تاسو نه مخکې ده ولې له دې اوس تاسو باید مخکې نه سئ، د دې لپاره چې موټرسایکل راووته. که چیرې زه اوس راوځمه له دې بس نه مخکې کېږم نو موټرسایکل لګېږي. Wegen des eingeschalteten Warnblinklicht am Bus، دا چې بوس خپل 4 واړه څراغونه چالان کړي دي، له دې امله نه زه باید ترې مخکې نه سمه. خو دا هم wegen der fehlenden Fahrbahnmarkierungen، دا چې په سړک باندې دا خطونه نشته ده، له دې وجې نه نه. یوازې دا دواړه ځوابونه سم دي. اتمه پوښتنه ده د 2 نمرو. Sie wollen auf einem Platz mit Parkscheinautomat parken. Was haben Sie zu beachten؟ تاسو غواړئ په یو ځای کې موټر پارک کوي چې هلته پارکشاین اوټومات یا د پارکولو دپاره د ټکټ اخیستلو ماشین ایښی ده. هلته مو څه ته باید پام وي؟ Gültigen Parkschein am Fahrzeug so einbringen, dass von außen gut lesbar ist. هغه ځای کې چې زه موټر ودروم له دې پارک اوټومات یا د دې ماشین نه باید زه ټکټ راواخلم او اعتباري ټکټ وي، باوري ټکټ وي، داسې یې کېدم چې له بیرون نه سم ولوستل سي. Ein Parkschein ist immer überflüssig, wenn Sie eine Parkscheibe benutzen. Parkscheibe هغه اسماني رنګه یو ساده غوندې تخته ده، که هغه پلاستیکي وي، که هغه هم کاغذي وي او یا هم بل وي. وایي که چیرې هغه ولګوئ نو تاسو اړ نه یاست چې پارکشاین اوټومات نه یا د ماشین نه بل ټکټ واخلئ. نه، چېرته چې اوټومات وي یا ماشین وي نو تاسو باید ټکټ واخلئ. Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten. څومره چې تاسو ته وخت ټاکل سوی وي، که د 2 ساعتو دپاره مو پیسې ورکړې وي نو هماغومره موټر ودروئ، هغې نه ډېر مه دروئ چې کېدی سي جریمه سي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. نهمه پوښتنه هم د 3 نمرو ده. Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke؟ تاسو څنګه کولی سئ چې مخکته یعنې په لوړه باندې وئ اوس راکته کېږئ
موټر مو را روان کړی، دلته څنګه کولی شئ تاسو مسؤونه موټرواني وکوئ. ډېری وخت به مو اورېدلي وي چې موټر مخکته را روان وي، وایي بریک فیل شوی ده. نو څنګه زه کولی شم چې مسؤونه موټرواني دلته وکړم؟ Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte. زه د اکسلیټر نه پښه لرې کومه. In einem Gang, in dem ich wenig bremsen muss. خپل ګیر دومره راټیټوم یا داسې یو موټر داسې یو ګیر ته اچوم چې هلته زه لږ بریک ونیسم. Die Zündung aus. زه موټر ګل کوم. in den Leerlauf. او زه موټر نیوټرل ته اچوم، یعنې بیخي ګیر نه باسم، را روانېږم. که چیرې مخکته موټر را روان وي، هڅه دې وشي چې موټر دې داسې یو ګیر کې واچول سي چې موټر دروند سي یا رو سي، په بریک باندې ډېر فشار را نه سي. خو په هیڅ حالت کې باید نه موټر ګل سي چې زه خو موټر مخکته روان د خپله ځي، او یا هم خالي ګیر کې واچول سي او نیوټرل کې. په هغې وخت کې موټر نور هم تیزیږي، نو تاسو اړ یې چې ډېر زیات بریک ونیسئ. موټر به داسې یو ګیر ته اچوئ چې دروند سي او ورو ورو را روان سي، تر څو په بریک باندې زیات فشار راننسي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. لسمه پوښتنه ده د 2 نمرو. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Woran kann das liegen? وایپرونه او یا هم د شیشې پاکولو سیستم چې د هغه کار نه کوي، برفاکونه، چی شی کېدی سي د عامل چی شی کېدی سي اوسي؟ Sicherung defekt. Das کېدی سي چې لاینونه خراب وي. Kein Wasser im Vorratsbehälter. دا چې په هغه ډبو کې اوبه نه وي. او یا هم دوستن verstopft. هغه واړه سوري چې اوبه بادوي، کېدی سي چې هغه بند وي. هو که چیرې وایپرونه کار نه کوي او شیشه درته نه پاکوي یا برف پاکونه کار نه کوي، کېدی سي چې کوم کیبل میبل خراب شوی وي، اوبه ونه لري، او یا هم هغه ابپاشونه یا اوبه چې راشیندي هغه بند وي. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. دا و د دې برخې یا د دې څپرکي پوښتنې. که چیرې نورو برخو کې هم ستونزې لرئ، کولی شئ د نورو برخو ویډیوګانې پورته په یوټیوب کې وګورئ. تر بیا ښې چارې.